السلام علیکم ملګرو عمران یم او د ټیم کې تاسو ګوري پښتو ایچ ټي وي نن مې د یو خشته فني ویډیو وروړی ده د هلال کمیټي چې د اختر سپوږمۍ ګوري د دې متعلق یو ډېر خشته فني ویډیو ده تاسو یې وګورئ امید ده چې ښه خوندونه به ترې والي ویې ګورئ اختر دې مبارک شه کیسه وو څنګه چل دی اعلان بیا شاند پېشمنی پر ټیم کوي کنه پر ټیم باندې وای کوي میری اتارټي میری مرزي کوزو غواړم نو روژه کوم بای کوزو غواړم نو بوزه کوم بای او تا ودنان ما ته په کمیټۍ کې د سپنګمۍ په لیدو کې ډېر غټ خرن جوړوای نو لحاظه د هغه صدارت چې دی هغه مضبوط دی او پتا مې اوس راځي نو ته به نن په کمیټۍ کې نه کښېنې आपको बता दें कि शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मरकजी रोयत हलाल कमेटी के इजलास ګیر چاپیره په دې وریځو کې خو ما ته څه نه ښکاري نو بیا عوام وایي ته ګډوډ اعلانونه کوې نو زه خو قصوروار نه یم نو څه وکړم په لوار ولا سپوږمۍ جوړه کړم چې د غلطۍ ولګوم نه سیبا د دې جای سره په دې کمر کې خو ما سلک غونته کې سپین شی ولیدو ګوره ورته توضیح دي که دا وریځې دي ها وریځې دي څه ښکاري وریځې دي مفتی صاحب ټایم خو لا وختي دی تاسو ولې جګړې کوئ دا خو راوبخیږي دا خو د سرکار تنخواه راکېږي به نه اوس چې یو شی نه نو هغه نه وي که نه ناجایزه نه ده پکار هلکه تاسو ټول زما په تنخواه کې کار کوئ چې یو شی نه نو نه وي که نه نه یا یاره داسې چل دی چې د سپوږمۍ نن خوند نه دی کړی ښکاره نه شوه نو سبا یې ورته بیا روژه کوکو خوښ همده ځکه چې دا غاښې ماښې پسې ما ټول وکتل هلکه ما ته خو ګورې څه نیمه غونته کې سپوږمۍ ښکاره شوه ها ته کوشه ته ګیس جوړه کوشه شابه شخ شخ د پنجړه چوړ بندوق کړي چا ولې هم یاره استادو سپوږمۍ ما په خپله ولیده دی وی سبا یې روژه کوو لکه نو دا ناجایزه نه ده څه وکړم ولکه ته خو ګاډی سټارټ کو ولکه ولې استاد یو شڼ ورله نه ورکوي ولې نه استاد سپوږمۍ مې ولیده سبا اختر دی استادو ورګه صبر استاد د اختر اعلان یې وکړو صبر کوزی که بس دا شي دغه شان په قلاره کوز کړئ هلکه ګاډې مړې راده چې ماښام د اختر اعلان کوي इजलास की सदारत करें हैं। इजलास में महकमा फल्कियात मौसमियात IT के नुमाइंदे शरीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ज़ चेयरमैन रवैयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान मुफ्ती मलिक नोमान से तासु ता मुहातिब यमा पदे कमेटी के ज़मून सरनास मेंबर रहमानुल्लाह सापी ज़ुबैर गोपाल मटवानी मुफ्ती उमर कमाल जनाब शेरज़ादा खान डगरी जनाब अबिद हमदर्द मौलाना हारिस कुश्ती मलिक अदनान जगन जनाब अली सदाम बरपी जनाब बहतरवान स्वाति जनाब जमालुद्दीन करगी जनाब दाऊद स्मार्ट सुप्राटी दे खज़ारात ज़मून सर पदे कमेटी के शमूलियत करे दे चूँकि द मुख्तलिफ सुबोन रागली दी ओस मूंग ता द मुख्तलिफ ज़ैन शहादतुन रागली दी د ناقینه مونږ ته 2 شهادتونه میلاو شوي دي د کرګینه راته یو شهادت میلاو شوی دی 2 شهادتونه د اختر تنګینه راغلي دي دغه شانت د شکانه تنګینه راغلي دي او داسې د مختلف ځایونو ډېر شهادتونه راغلي دي مفتی صاحب ته چې پر 2 شهادتونو تناسې کنه تا په خپل سلیدي دی او کنه څه زمانه مخې ته کېږي په دې ځای نه اسیم کو ته پناسه دغه ځای د دې کېنه نو د دې شهادتونو پرانا کې چې مونږ کومه فیصله وکړه نو هغه به تمام اهل پاکستان ته قبول او منظور زه
مفتی ملک نعمان بحیثیت چیئرمین رویت خلال کمیټي پاکستان د دې په صدارت کې دا فیصله کوم چې سپوږمۍ نه ده لیدلی شوې، لہذا اتفاق رائے سره د موسم د آلودګۍ د وجې نه به 1 شوال 2023 22 اپریل به روز هفته د اختر ورځې مفتی صاحب ډیر بد دی ونه کړو چې زما اتارټي ده نو زما مرضي ده چې زه وغواړم په پېشمني در باندې اختر کوم، چې زه وغواړم په سوړي سارې در باندې روژه کوم. دا اتارټي صرف زما سره ده او دا به ته قبلی کنی معطل به دې کم ها. کته ویډیو دا هلال کمیټي چې په کم سټایل کې هغه مفتی خبرې کوي نو سیم ټو سیم هغه کاپی کوله او څه طریقه کار یې ټولې ته ویډیو فني وه خو داسې څه خاص لکه چا پورې خندا نه ده کړې، فني ویډیو وه. امید دی چې تاسو به هم ښه انجوی کړي. په چینل چې څوک نوي دي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ.